نو هغه حالت دی چې یو څوک خپل بچی یو ځای د ګرو په حیث باندې ورکوي چې دی درسره وي او هغه سړي ته کار کوي هغه څخه یې پور یا قرضداري اخیستې ده. یو اوږد مزل دی بل له ستونزو ډکه لاره مورې د دعا لاپې دې کچ کول کړه زما لپاره. پرون مې 2 منه بادامات کړم پولیسي د انجلۍ ته مې شلی ورکړې د چرګانو پښې یې راوړې ورته پخې مې کړې نیمه مې اوس پرون ورکړې برایې نیمه مې نن غرمې ته ورته پټې کړې. یو اوږد مزل دی بل له ستونزو ډکه لاره مورې د دعا لاپې دې کچ کول کړه زما لپاره مورې د دعا والا مې پور کړي دي د ټال والا څه مې پیسې پور کړي خپل کوچناک ته 12 کالو زه یې په ګروۍ ورکړی دی هغه ټال والا ته د اوسپنې و دا وچه ډوډۍ د چپلکې شیان رایي والا نو دا پیسې د ما ته په پور راکړي ما په دا سړي مصرف کړي دي تر اوسه یې تر پښې سیخ نه دی ځینې کښلی. په کور کې د وړو غوړیو شیان درلود یا هغه کور ژوند یې په راته ویلی ول دغه وړه راوه ما ورته ویل نشته نو څه وکړم پر خدای باندې و هغه خدای پاک دغه حاجي صاحب راباندې مهربانه کړه راته راځه راسه خوشحالي له لاسه خوب نه دی کړی سړي خدای پاک دا سړي پر ما باندې مهربانه کړي. موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ. ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات، صدقه، خیرات، نظر چیرې مصرف کړم. نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي. تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه، خیرات، زکات مصرف کو ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېر اړتیا ده. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مې په دې هیله چې جوړ او خوشاله به رب العزت جل جلاله ما بعد څوکاله او خوشاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن د خوراکي موادو تفضیل لرو. دوه کسانو ته د نازو خور اړوند چې کوم ختم شوی او د دې د ټوله فامیل اړوند رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي او ورسره موږ د هغه څخه پیسې پاتې شوي وي. بیا مو د مور په هدایت باندې وغوښتل چې دوه کسانو ته د خوراکي موادو یو 2 پیکیجونه جوړ کړو. هغه پیکیجونه هم الحمدلله برابر شوله او 300 افغانۍ به موږ د همدغه مرستې څخه بیا نغدي یو چاته همداسې د صدقې په شکل باندې ورکړو. خدای جل جلاله دې قبول او منظور کړي او رب جل جلاله دې نازو خور ته هدایت وکړي. د ټولو هدف هم دا دی چې موږ او تاسو په ګډه باندې د خپلو غریبو وطنوالو خدمت او مرسته وکړو په یوه بهانه نه او په یوه بهانه. هدف به مو څه وي؟ د رب جل جلاله رضا، د غریبو خلکو سره کومک او مرسته او همدارنګه د مؤمنو هیوادوالو پر شونډو باندې مسکا. دا به زموږ او ستاسو لپاره یو لوی سعادت او نیکبختي وي. په دنیا کې میلیونونه انسانان داسې دي چې د نورو خلکو د نورو انسانانو حقوق خوري. په دنیا کې میلیونونه انسانان داسې شته چې هغه په اصلاح باندې فساد کوي، غلاوې کوي، نور کوي. او په دنیا کې داسې مؤمنان هم شته چې هغه د نورو خلکو سره کومک او مرسته کوي. خدا به د الله جل جلاله لپاره د شکر سجده ادا کوو چې موږ او تاسو الله دې لپاره ګمارلی یو چې د خلکو سره کومک او مرسته کوو او د خلکو مرسته تر یو چا پورې رسوو او خپلې پیسې د الله جل جلاله په مظلومه بندګانو مصرفوو. کله چې زما او ستا دغه غیرت او همت وي چې په خپل همت او غیرت باندې چې مخلوق یو، بنده یو، ناچیز یو،
نو د هغه غیرت ته په کتو سره د خلکو مرسته کوو نو د رب عز وجل به څومره لوی غیرت او شجاعت وي او څومره لوی احسان او فضل به وي. نن دغه مؤمنان چې دلته راغلي زه مطمئن یم چې دا خلک به داسې حالت کې چې واقعا دوی به د ماښام ډوډۍ نه لري. او موږ هم له ډېرو سره بیا وروسته په ټوله قندهار کې مو دغه 2 کسه انتخاب کړي. هدف همدا چې زموږ په ذهن او په فکر باندې دا مستحق او غریب خلک وو. نو تاسو راسره اوسېږئ، موږ انشاءالله دا مرسته کوو او وروسته به انشاءالله برنامه خلاصوو. یوه یادونه کوو چې هیره مو نسي چې موږ ډله ییزه مرسته لرو. په ډله ییزه مرسته کې ستاسو د ټولو شتون او ستاسو د ټولو شرکت حتمي دی. که تاسو لږ پیسې جمع کړئ موږ به یو وخت انشاءالله العزیز دلته ډېرو خلکو ته مرسته وکړو، او که لږ پیسې سره جمع کړو د دې څخه به یو څه جوړ شي او د خلکو سره به کومک وکړو. نو په همدې لحاظ باندې باید د مؤمنانو د خلکو د غریبو هیوادوالو پر هغه زخمونو باندې مرهم او پټی کښېږدو له کوم زخم او مشکلاتو چې دوی رنځېږي چې هغه غربت او فقر او مسکنات دي. او دومره خبره چې هغه یادول حتمي دي. زموږ ټوله کارونه خلاص شوي دي، فقط ځینې جزئي کارونه د همدغه مرکز پاتې دي او د دې قرضداري پاتې ده. په دې کې ستاسو د ټولو یوه جدي توجه غواړو چې تر څو موږ له همدغه قرضداري خلاص شو او دا کار د رب جل جلاله په توفیق باندې بشپړ او ټول مؤمنانو لپاره د ځای نور افتتاح شي. ما مخکې هم یادونه کړې ده $7,900 که موږ 10 مؤمنان $2,000 سره یو ځای کړو مطمئن یم چې خدای جل جلاله به دا قرضداري ادا کړي. جزاکم الله خیره. یو اوږد مزل دی بل له ستونزو ډکه لاره مورې د دعا لاپې دې کچ کول کړه زما لپاره مورې. یو اوږد مزل دی بل له ستونزو ډکه لاره مورې د دعا لاپې دې کچ کول کړه زما لپاره مورې د دعا لاپې دې کچ کول کړه زما لپاره مورې. انقلاب وړیم له تور غرو پناه یم درنه، انقلاب وړیم له تور غرو پناه یم درنه. پر خدای دې سپارم، پر خدای باندې مې سپاره مورې د دعا لاپې دې کچ کول کړه زما لپاره مورې. یو اوږد مزل دی بل له ستونزو ډکه لاره مورې د دعا لاپې دې کچ کول کړه. السلام علیکم. ستړي مشئ. محترمه ښه یاست؟ صحت ښه دی؟ ښه په خیر. کارونه په خیر دي؟ شکر ښه په خیر. الحمدلله شکر. څو کسان یې په کور کې؟ 2 نفره. 2 نفره؟ د کار دپاره سړی لري چې کار یا د ولې یو کوچنی هلک دی هغه مو مدرسې ته ورچولي سبقه کې دی. یو بل کوچنی دی اوس یې تقریبا د یو 15 کالو دی هغه دی. یو دا نورې مې نجونې دي. دا نورې مې نجونې دي؟ هو 2 خلکو څه شي خرڅوې ته؟ جواري خرڅوم. جواري خرڅوې؟ څو پیسې د ورځې ګټې؟ نه مې دي ګټلې. په کور کې د وړو غوړیو شیان درلود؟ یا هغه کور ژوند یې په راته ویلی ول دغه وړه راوه ما ته نشته نو څه وکړم. پر خدای بناري وو هغه خدای پاک دغه حاجي صاحب را باندې مهربانه کړو راته راځه نو خوشحالۍ له لاسه خوب نه دی کړی سړي. خدای پاک دا سړي پر ما باندې مهربانه کړي. ښه د خوشحالۍ له لاسه خوب. داسې ورځې شپې راغلې وې چې سهار راوتلې سودا دې نه یې کړې ماښام هېڅ شی کور ته نه و شی مې لا ولا کولې نو و دغه رقم باندې. اوس دغه شیان چې تا ته یو چا درکړي دي دا یوې جاړۍ مرسته کړې ده. یو خو به د خیره سره دعاګانې د الله په خاطر جاړۍ ته ورکړي. دوهم یوه خورکۍ د نازو نومېږي د خیره سره د شپې چې تهجد ته راکښېنستلې بالا د خیر دعا وکړي چې خدای هغې ته هدایت وکړي. امین. که د موږ سره ټول مسلمانانو سره د ټولو مسلمانانو سره صحیح ده. اوس دغه شیان ستا څو ورځې بسېږي؟ دغه شیان چې اوس ورته ورم تقریبا بس یو 2 هفتې مې بسېږي که خدای کول خدای کول.
بیا الله جل جلاله مهربان. مهربانه نو تاسو ماشاءالله ډېر خوراک کوئ. بس شي نس هغه وچې ډوډۍ ښه. راوړ میوه او دا شی مې نه څه ورته راوړ چې اووه کسان دي د هغو خو بیخي دا یوه میاشت بسیږي. یاره نو ګوره دا څه شي دي؟ وړي دي، غوړي دي، چای، بوره، پلمېټ، دال، لوبیا، مالګه، شامپو، پیاز، پټاټې، پلمېټ او میکروني. دونه ډېر شیان دي. او نو سره مشا چې هغه باندې کې زما ته خپل درک باندې شته ونه سره ماشا چې په باندې کې بس. خو په هر صورت باندې دا زموږ مسؤلیت و او ستا حق و چې درته الله دې خیر درکړي دا مخ امین باید کله اخیره په شادر امین کله ته ته جوړ درکړي. خیر اوسه. سلامت. څه کور چیرې و؟ کښېنه. کور مو چیرې و؟ کور مې دغه اینو مې په چرجاوالي کې دلته پروت چاردیوالي ده؟ و ښه بل شی نشته؟ یا دا اجسا په چاردیوالي کې جګۍ ده. جګۍ ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه سې جانې. خیر یې. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ شکر ښه یې. ته څنګه یې؟ ښه یې. الحمدلله. کور مو چیرې دی مور؟ کور مې د ملالۍ د کلینیک سره دی. ښه څو تنه یاست په کور کې؟ 4 څلور کسان. و د کار دپاره یو څوک لرئ چې د کار دپاره خو نو دا زما خاوند و سپین ږیری و. بالا یې پښه ماته سوه. دا 3 میاشتې کېږي چې پښه یې ماته ده، پر ځای راته پروت دی. نو بالا یم په دوا پورې حیرانه یم، هم یې د نس په خوراک پسې پورې حیرانه یم. بالا شی نشته چې یا ورکړم یا دوا په وکړم یا یو چمپه وکړم. بالا مې پور کړي دي، د ټال والا څه مې پیسې پور کړي. خپل کوچناک ته د 12 کالو زوی مې په ګروۍ ورکړی دی. هغه ټال والا ته د اوسپنې و دا وچه ډوډۍ د چپلکې شیان رایي. بالا نو دغه پیسې د ماته په پور راکړي، ما په دا سړي مصرف کړي دي. تر اوسه یم تر پښې سیخ نه دی ځینې کښلی. پښه یې خرابه ده، زه چې هم سیخ به نه ترکاږي. نو ګروۍ دې څنګه زوی ورکړی دی؟ داسې د ټال والا یې نه در معلومېږي پر دا ټالونه د اوسپنو ټالونه چې لري دغه ته مې هلک ورکړی د ماته پیسې په پور راکړي دي. دغه هلک ته بس د هلک ځي دا اوسپنې شیان رانیسي واده ته. دی نو کوي 50 ګټه سوه هغه د ده په لاس ورکوي. هلک یې رایي کور ته. نو دغه په دغه ده راکړي دي چې د هلک ماته اوسپنې شیان رایي. که اوس هلک ورنیسي یوه ورځ وایي زما پور راکړه. داسې رقم یې ورکړی. څو پیسې د هغه څخه در مصرف شوي دي؟ 8000 افغانۍ ما د هغه څه پور کړي. 8000 افغانۍ د هغه څه؟ و 3 واره ما دا سړی 4 واره بیولی د کور مې ایستلی دی، خو پښه یې نه ښه کېږي، سیخان نه ترکاږي. یو وایي سیخ غواړي، یو وایي څه شي غواړي. په سریښنه کې ماته ده. اوس یې بیا د پښې دا ځای خراب شوی دی. اوس یې د دا ځای دوا کوم، دا پښه خو یې نه ماته پرته ده. سپین ږیری دی، ضعیفه دی. سبحان الله. په کور کې مو وړو غوړي دا شان یا شی مولا والا که درلود پرون دې راته وویل ته خو ماته یو نه که یو شی پیدا که ته وګوره د همسایګانو که یو دانه سیب و مولا والا که یې چاته له ووایه. پرون مې 2 منه بادامات کړه، من پلسي د انجلۍ ته مې شلی ورکړی، د چرګانو پښې یې راوړې ورته پخې مې کړې، نیمه مې اوس پرون ورکړې برایي، نیمه مې نن غرمې ته ورته پټې کړې. دا مرسته یوې جړۍ کړې وه، هغې ته دعاګانې کوه، ستاسو حق هم ورته تاسو هم راورسوئ. او خدای تعالی دې وزونه په دې دنیا په یو دنیا ورکړي و تاسو ته او دې ته. آمین چې الله دې تاسو ته اجر ورکړي. خدای مو موږ رزق هم پر الله دی. پر الله دی. خدای یې خیر درکړي. دا د الله جل جلاله رزق دی چې تاسو ته درکړي. بس الله درکړي. سلامت اوسئ. دوستانو تاسو وګورئ، یو څوک چې په 20 افغانۍ باندې پښې رانیسي، پښې د چرګ پښې، بیا د 2 وخته خوري، یو ماښام بیا غرمې ته مې ورته پټې کړي. د هغو به ژوند د زندګي څنګه تېرېږي؟ نو هغه حالت دی چې یو څوک خپل بچی یو ځای د ګرو په حیث باندې ورکوي چې دی درسره وي او هغه سړي ته کار کوي، هغه څخه یې پور یا قرضداري اخیستې ده. نو د دوی به وړه و غوړي و چای و بوره و دغه شیان به د دوی چیرې وي. خو په هر صورت باندې ستاسو مرسته داسې مؤمنانو ته رسېږي او دا ډېره عادي مه ګڼئ. دغه مؤمنان دي چې د زړه له تله به دعا کوي او رب جل جلاله به موږ او تاسو ته د دې اجر راکوي. تر بلې برنامې ستاسو درانه چوپړ ته راځو. په ستر خالق لا یزال او تعالی رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دوستانو موږ دا ونه کړي چې 300 افغانۍ دې نغدې ویلې. دغه د مدرسې چوکیدار ته به دلته راسئ. لږ دغه څنګه یې ښه یاست؟ خیریت دی؟ صحت ښه دی؟ ته نوی کار شروع کړی؟ څومره وخت کېږي چې راغلی؟ تقریبا 2 هفتې کېږي. 2 هفتې؟ 300 افغانۍ وخت دی چې کومک دی. هغه 300 افغانۍ چې تاسو یادونه کړې وه چې د یو چا ته نغدې ورکړل شوی، نو دلته چوکیدار دی، د دې کار کې صفایي کوي، ده ته مرګ دا غریب سړی دی. الله دې اجرونه تاسو ته درکړي. زه الله دې مل شه. یو اوږد مزل دی بل له ستونزو ډکه لاره مورې، د دعا لاپې دې کچ کول کړه زما لپاره مورې. یو اوږد مزل دی بل له
مورې د دعا